افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې قیمتي ډبرې په نړۍ کې نوم لري، چې د هغې جملې نه لاجورد، زمرود، یاقوت، لعل بدخشان او د شمسود له ډبرو څخه دي. یا د ډبرې په بدخشان، پنجشیر، کندهار، هلمند او نورو ولایتونو کې پیدا کیږي. له دې ډبرو څخه لوښي او زیورات جوړیږي. د قیمتي ډبرو سوداګر وایي چې افغانستان د قیمتي ډبرو په برخه کې یو غني هیواد دی، خو حکومت دې برخې ته هیڅ توجه نه ده کړې. افغانستان تاسو پیږئ یو ډیر غني هیواد د قیمتي ډبرو له نګاه نه، مګر هم دلته هیڅ قسمه توجه نسته، نه تجارانو ته څوک توجه ورکوي، نه خارجي مارکیټ لپاره څوک کوشش کوي. یعنی دولت په دې برخه کې ډیر بې کفایته ده. دوی وایي ډیرو خلکو په دې برخه کې پانګونه کړې ده، خو د ناامنۍ او د حکومت د نه پاملرنې له امله اوس د ټولو هغو ژوند او پانګه په خطر کې ده. تجاران چې دي د هغوی سرمایې په خطر کې دي، نو یو سړی خپله سرمایه د جې نه انتقال کړي، نو هغوی به څنګه دی کې هغه دلچسپي. عمده عامل دولت ده، باید دولت د دې لپاره یو خاص پروګرام جوړ کړي که نه. د قیمتي ډبرو کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کې د ناامنیو له امله یې کاروبار ټکنی شوی دی. دوی زیاتوي ډیری پیرودونکي بهرانیان دي. دا چې امنیت نشته، نو بهرانیان زړه نه ښه کوي چې راشي او له دوی څخه د قیمتي ډبرو څخه جوړ شوي توکي وپیري. مشتریای ما خود سابق بود که از خارج می آمدن، مثال از امریکا می آمدن، از جای دیگه می آمدن. فعلا افغانای ما کم کم میگیرن، مشتری خارجی بیخی کم است، هیچ نیست. د دوی په خبره لویه ستونزه یې ناامني ده. دوی له حکومته غواړي چې د امنیت په راوستلو کې دې هڅه وکړي، څو پانګوال وکولی شي په ډاډه زړه خپل کاروبار ته دوام ورکړي. مشکلات عمده ما خو امنیت است. به خاطر تجارت کشور باید امنیتش خوب باشه که مردم بتونه سرمایه گذاری کنه، مردم بتونه خرید فروش کنه آزاد و خارجی ها داخل به. تقاضای ما از حکومت خب طبعا امنیت است دیگه، چون امنیت باشه اقتصاد کشور بالای امنیتش استوار است. ما امنیت نداریم و اقتصاد هم کم از لحاظ امنیتی ضربه خورده. که د قیمتي ډبرو د کاروباریانو ستونزې حل شي او نور خلک هم په دې برخه کې پانګونې ته وهڅول شي، نو هیواد به مو د قیمتي ډبرو نه په میلیونونه ډالره عاید ولري.